دوستانو څنګه کولی شو چې په پیکارت کې د فوټوشاپ رقم تریډي لیکنه وکړو، ښکلي لیکنه وکړو. دوستانو د دې لپاره به اول دلته راشو، دغه ځای کې ډراو یعنې دغه ځای ته دوستانو دلته بیا کریټ ناو ووهو. دوستانو د دې لپاره دغه ځای ته ذکر ځم چې دلته عکس بیا ایچ ډي راځي، څومره هغه چې څوک ایچ ډي دلته به راشو. ایډېټ ایمیج دوستانو دلته چې کله راغلو دغه لیکل به راواخلو، لیکنه به وکړو. دوستانو دغه لیکنه مو چې وکړه دلته به اول ورته دغسې یو رنګ انتخاب کړئ چې وښکاري. دوستانو د پنټونو د ښایسته پنټونو د انګلیش پنټونو لپاره دغلته راشئ. که مو ډاونلوډ کړي وي یا یې نه لرئ نو دغه ځای ډاونلوډ کولی هم شئ. دوستانو دا چې ما ډاونلوډ کړي دي ما سره ډېر پنټونه دي، د دې لپاره زه دلته یو سټایلي فونټ را اخلم لکه دغه شانتې. دا هم نه دی دا صحیح دی. دوستانو دا چې کله تاسو تریډي کوئ نو کلر ته به راشئ، دلته به بیا ټیکسچر دغه ځای باندې به کلیک کړو. دوستانو دلته ورته یو ټیکسچر انتخاب کړئ. دوستانو وګورئ ټیکسچر انتخاب شو، لیکنه وګورئ تریډي شوه. دلته هم یو دویمه لیکنه ورته انتخاب کړئ تر څو ښایسته وبریښي. دوستانو همداسې نوره لیکنه هم وکړئ لکه دوستانو دغه لیکنه مو چې کله وکړه دا به دلته راواخلئ، دلته به ورته دغه لیکنې ته یو بل فونټ انتخاب کړو لکه دغه، او بیا به راشو دلته کلر ته، کلر کې ټیکسچر ته، دلته به بیا هم یو ټیکسچر انتخاب کړو چې کوم یو ښه ښکاري هغه به انتخاب کړو ورته. دوستانو دا ټیکسچر صحیح دی، بیا به سټراک ته راشو، دلته به ورته شاته دویمه لیکنه راواخلو. دا به لږه وړه شانتي کړو، ټیکسچر کې به یې ورته ښکلی کلر انتخاب کړو تر څو لیکنه ښایسته وښکاري. دوستانو هغه تور رنګ صحیح دی لکه دغه. دوستانو بیا به دلته راشو لینس پلار ته، دلته به ورته دغه لینز یعنې لایټ راواخلو. بهی دوستانو دغه سپینه پرده غوندې داسې ښایسته نه راځي دا لینس پلار، خو بل لینس پلار به راواخلو، شین به راواخلو. دا به دلته ورته چېرته کېږدو. دوستانو دغسې بیا به دلته راشو او سیو به یې کړو.
دوستانو دغه په پیکسارت کې تریډي لیکنه یعنی د فوټوشاپ رقم ښکلي او ښایسته لیکنه. نو تاسو هیله کوم چې زمونږ چینل سبسکریب کړئ تر څو تاسو ته داسې ښکلې ویډیوګانې د انټرنیټ او ټکنالوژۍ برخه او د ویډیو ایډېټ او د عکسونو ایډېټ په برخه کې خپاره کړم. له حوصلې مو ډېره مننه.